تازه خبر. ملا یعقوب مجاهد د امریکا ډرون الوتکې پاکستان له فضا افغانستان ته راځي. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. ملا یعقوب مجاهد د امریکا ډرون الوتکې پاکستان له فضا څخه افغانستان ته راځي. نوموړی وایي دغه بهرنیان په افغانستان کې له اصولو او قوانینو نه په سرغړونې نیول شوي او اوس مهال په توقیف کې دي. ښاغلی مجاهد وایي یو شمېر بهرنیان اوس مهال په افغانستان کې په توقیف کې دي. په دې کسانو کې 2 تنه امریکایان هم دي. نوموړی زیاتوي څوک چې افغانستان ته په ویزې راځي دا په دې معنا ده چې افغانستان قوانین باید مراعات کړي او سرغړونه ترې ونه کړي. د مارچ میاشتې لومړیو کې د طالبانو حکومت د پوځ لوی درستیز فسیحالدین فطرت هم ویلي و چې افغانستان هوایي حریم تر دې دمه امریکا په کنټرول کې دی او دا چې وخت ناوخت یې ډرون الوتکې د افغانستان فضا کې ګرځي. هغه زیاته کړې وه بې پیلوټه جنګي الوتکې کله ناکله ګزمې کوي او هوایي حریم لا هم د امریکا لخوا اشغال دی. ښایي دا الوتکې د یو ګاونډي هیواد له خاورې افغانستان حریم ته راننوځي. نو دوستانو دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. د بیا هم الله سپارم ښې چارې په وخت.